جوړوئ خام مواد یې له کومو هېوادو صادروئ؟ خام مواد موږ اکثره له چین نه واردوو ځکه اقتصادي هم تمامېږي او ښه کیفیت هم لري نسبت د پاکستان د لاهور. دا چې یو دم ته ډکی که نه دنه څو قوطي رنګ جوړېږي؟ دې نه اوس 10 دانې موږ جوړوو، 10 سطله جوړېږي. څو کیلو 10 کیلویي او 10 کیلویي 10 دانې ته جوړېږي. رنګونه خو ډېر دي بازار کې، آزاد بازار دی، ستاسو د رنګونو د خالي سطل ده خو ډېر ښایسته برانډ هم ده او داسې هم دي د کوالټي او ښه کیفیت باندې هم جوړوو. قیمتو په اړه وغږېږي چې دغه غټ سطلونه واړه د څومره ځایېږي او دا قیمتونه یې په څو دي؟ نو پاکستاني ورته په تمامېږي 2500 روپۍ یا 2000 روپۍ، هغه موږ ورته 1500 روپۍ ورکوو. د ماهیپر میډیا خوږو لیدونکو سلامونه، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. تاسو به په کورونو دفترونو کې رنګونه لیدلي وي چې دیوالونو یا نورو برخو ته یې ورکوي او هر څوک د خپلې علاقې رنګونه لري، خو دا چې دغه رنګ څنګه جوړیږي او کوم مواد پکې استعمالیږي، نن راغلی یم چې د دې رنګ له یوې کوچنۍ فابریکې سره په دې اړه د مالک او کارکوونکو سره خبرې ولرم. را سره پاتې شوي خپرونه تر پایه پورې وګورئ. کور ودان فکر کوم چې دغه د رنګ تولید دغه مرکز هم دی. بلکل همدا ده. موږ د یو وړه غوندې غریبانه کارخانه جوړه کړې تر څو د هېوادوالو په خدمت کې اوسېږو. مننه ملاخیل صاحب، زه خو دې پېژنم، د ماهیپر میډیا لیدونکو ته هم که یو لنډ تعارف خپل وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه نصیر احمد ملاخیل یم، د غورځنګ امین تولیدي شرکت رئیس. دې شرکت په اړه معلومات ورکړه چې کله تاسیس شوی ده او څه کاروبار یې ده؟ دغه شرکت موږ نن 9 کاله مخکې تقریبا 10 کاله به کېږي چې دا موږ جوړ کړو. هغه وخت کې موږ دا شرکت جوړ کړ چې د افغانستان ته به ټول بهرني تولیدات راتلل، رنګ او فیلینګ او نور تعمیراتي رنګونو مواد به پاکستان نه راتلل او ایران او چین او دې هېوادونو نه راتلل. نو خوشبختانه چې موږ دا کارونه جوړ کړي دي او الله رحم ده د موږ سره نور خلکو هم په سیالۍ سره نور هېوادوالو خپل هېواد کې پانګونه وکړه. اوس په 100 کې 80% تولیدات خپل هېواد نه کېږي، 20% پاکستان نه او نور هېوادونو ایران نه راځي دا رنګونه. ډېره ښه. یعنې پخوا هم خلکو سره داسې فکر و چې دا رنګونه ټول د ګاونډۍ نه راځي، یعنې اوس په دې برخه کې په ځان متکي یو؟ بیخي 100% متکي یو. که موږ سره دولت نور هم همکار سي، په هغوی مالیه جګه کړي تر څو د موږ بازار موندنې لپاره یا مارکیټینګ لپاره لا ښه کار وسي. نو موږ آماده یو چې 100% کې هېواد ته له خیره د ضرورت وړ ټول تولیدات هم ته برابر کړو. ملاخیل صاحب، دغه د رنګ خام مواد تاسو ویلې چې دلته خو تاسو رنګ جوړوئ، خام مواد یې له کومو هېوادو صادروئ؟ خام مواد موږ اکثره له چین نه واردوو ځکه اقتصادي هم تمامېږي او ښه کیفیت هم لري د نسبت د پاکستان د لاهور نه. چین او ترکیه نه بعضې هېوادونو نه راځي، د کوریا نه هم پکې راځي، د شان هېوادونو نه موږ راوړو، خو کم بیا د پاکستان نه راوړو. زیات یې له چین او ترکیه او دغه هېوادونو دا خام مواد موږ را انتقالوو. دغه سطلونه کوم چې دي دا هم دلته جوړېږي که دا هم بیرون ته جوړېږي؟ دا مخکې بیرون ته جوړېدل، اوس په افغانستان کې داخل په کابل کې جوړېږي او د افغانستان 40 ولایتونو کې څونه د رنګ فابریکې دي یا د رنګ ضرورتونو لپاره تولیدات په داخل کې اوس کېږي. ما ورته چې و د رنګ د ضرورت ټول مواد هم یوازې رنګ نه، مواد هم په 80% دلته تولیدېږي او پیدا کېږي. رنګونه خو ډېر دي بازار کې، آزاد بازار دی، ستاسو د رنګونو نوم یې څه دی؟ موږ دلته 3 برانډو باندې کار کړی ده، ډېر که نه تمرکز هم کړی ده، چې هغه د انعکاس په نامه ده چې دا سطل یې تاسو لیدلی سئ. خالي سطل ده خو ډېر ښایسته برانډ هم ده او داسې هم دي کې کوالټي او ښه کیفیت باندې هم جوړوو او کار هم کوو. بل په د سوپر ټایګر په نامه ده چې دا هم د موږ اول برانډ ده، د خالي سطل ده. یو ماسټر لایک ده چې هغه هم تقریبا 3 قسمه رنګ جوړوو. ځکه کوالټي دي، بعضې خلکو وایي چې یاره زه شخصي جایداد مې د خپل کور مې د ښه کوالټي او ښه کیفیت باندې رنګ رنګوم،
بعضې وایي چې یاره د ما کرایه کور دی، بعضې وایي چې یاره داسې ضرورت اقتصادي شی راکړه چې حاضر دم مې د کور هغه ضرورت پرې رفسي وي، غټ اقتصاد هغه قیمتي ته مې وسه نه کېږي. نو بیا موږ ورته هغه متوسط او اوله درجه او دویمه درجه درېیمه یعنې A کوالټي B کوالټي او C کوالټي رنګونه موږ جوړوو. معمولا درې کوالټي یعنې تقریبا کار خو ټول کوي نو یو کار ټول کیفیت خو کیفیت کار کوي که نه. خو ځینې 100% موږ ورته وایو چې واټر شیټ ورته وایي که نه، چې 100% د لمر ضد د واورې ضد د باران ضد دي که نه. ځینې 70% ورته وایي 15% چې داخل دی کور کې کار کوي، کوټه کې کار کوي که نه. ځینې بیا چې دا ماستر لایق ده اوس ده که نه، داسې ده. نو همدا هم د هغه لپاره د داخل د کار لپاره د اقتصادي چې څوک وایي چې اقتصادي رنګ راکړه چې وس مې نه کېږي، غریبانه دا ډیکوریشن خپل جوړوم ضرورت مې خپل رفسي، بیا موږ ورته د C کوالټي رنګ ورکوو. ملاخیل صاحب څومره کسان مصروف دي تا سره د کوچنۍ فابریکه کې؟ الحمدلله دلته خو یوازې دې طریقه موږ رزق نه خورو، موږ سره 10 نفره 10 فامیل هم رزق خوري که نه، هغوی هم دلته کار کوي. نو 10 نفره موږ سره کارګر دایما دلته دایما کار کوي. او که کله بیا د پسرلي په موسم کې یا د 2 اخترونو وخت کې یا نوي کال کې دغه وخت کې سیزن خسي، بیا موږ کارګرو تعداد هم زیاتوو. کله چې بیا تیز سیزن وي موسم چې هغه سي بیا کوم ذره کم کو، نو هغه وخت کې موږ سره کارګرو تعداد زیاتېږي. نو اقتصادي بازار هم څنګه دی؟ تاسو اکثره خلک د مشتریان هم څوک دي؟ مشتریان هم اکثره خپل وطنوال دي، خپل هیواد داخلي تولیدات دي. یعنې شرکتونه دي که عام د کورونو؟ نه، عام کورونو والا اخلي. موږ دولت په دې وخت کې موږ سره ډېر کم سلو روان ده چې داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي. عملا شعارا وایي چې داخلي تولیداتو نه د استفاده وسي او دا وسي دا دي وسي، خو عمل په میدان کې ډېر کم دی موږ وینو، او نسبت د داخلي تولیداتو نه بهرني تولیدات هغوی توجه ډېره ورکوي. نو د میوو دې برخو کې خو دولت ډېر زیات جدي ده دې برخو کې چې هوټلونو کې هغه کې دوا کې بعضې شیانو کې، نو دې برخه کې شاید نور شرکتونه به استفاده کوي څنګه؟ نه، موږ دې ته هیله مندي پیدا شوې ده اوس، لکه څنګه چې هوټلو کې اوس دواګانو کې داخلي تولیداتو نه استفاده پیدا شوې ده. زموږ هم اوس تمه او توقع اوس پیدا شوې ده چې انشاءالله راتلونکي حمل کې به موږ سره هم توجه دوی ولري. موږ د نسبت د استعمال نه باید موږ ته دوی د دې وخت کې ډېرې توجه وکړي چې تر څو پاکستاني مالونو باندې تعرفه لوړه کړي، چې دلته دوی بازار موږ هغسې تقاضا ډېره سي. معمولا اطراف کې خلک اقتصادي وضعیت یې ښه نه وي، چینونه پخوا سیستمونه استفاده کوي، رنګ اکثره چې فکر کوي چې د قیمتونه به ډېر لوړ وي. که قیمتو په اړه وغږېږي چې دغه غټ سطلونه واړه د څومره ځایېږي او دا قیمتونه په څو دي؟ احساس صاحب موږ خو ما درته ویل چې 3 کوالټي رنګونه جوړوو که نه، دغه لرې اطراف خلکو لپاره چې اقتصادي ژوند لري یا غریبانه ژوند لري، هغوی لپاره تقریبا د دا غټ سطل 20 کیلو وزن لري. نو پاکستاني ورته په تمامېږي 2,500 روپۍ یا 2,000 روپۍ، هغه موږ ورته په 1,500 روپۍ ورکوو. 1,500 افغانۍ ورته ورکوو. نو 1,000 افغانۍ 2,500 3,000 دا اوس ماشاءالله ده چې اوله کوالټي موږ 100% درته ویلې که نه، دا اوس اوله کوالټي د پاکستاني رنګ دا په تقریبا چې بازار کې کم هم واخلې 4,000 روپۍ کېږي، موږ ورته په 3,500 ورکوو. د څو کیلو یې؟ دا 6 کیلو. 6 کیلو د بیا 4 کوتې لري، دا تقریبا 40 کیلو وزن والا کاټن چې کوم ده موږ په بازار کې 3,500 روپۍ ورته دي ته اته مشتری ته 3,500 تمامېږي. بیا دکاندار خو لا پرېږده چې موږ دکاندار ته ورکوو که نه، دکاندار بیا وګټي هر څومره چې وګټي. پاکستانه چې مال هم پرې راځي او شی هم پرې راځي، هغه د دې کیفیت او کوالټي ته هم نه رسېږي. صرف په افغانستان کې چې د وطني رنګونو د وطني تولید صفت او بازار او مارکیټینګ او عامه پوهاوی خلک کم شوی ده، خلکو خلک نه ورکوي. ولا پاکستان فکر کوي چې بیروني شی هغه بخي آدمی بخي، خو دې کیفیت همدغه مواد دي دلته په داخل کې ای شاباسې کور د ودان دغه شیان موږ په هغوی پاکستاني باندې مالیه هم راځي، ګمرک هم راځي، کرایه هم راځي، ترانسپورت هم راځي، دونه هغه هم راځي. موږ هغه مصرف په دې په موادو کیفیت او کوالټي اچولې تر څو هغوی سره سیالي وکړي، ښه کوالټي تر څو هېوادوال ترې راضي سي. ملاخیل صاحب زموږ د خپرونو یوازینۍ موخه همدا وي چې هېوادوالو ته عامه ذهنیت ورکړو تر څو د خپل وطن دوستي او د خپل وطن تولیداتو نه استفاده وکړي. نو دا خو ملاخیل صاحب تشریح شو په خیر. نو اصلي تلوسه زموږ د لیدونکو به دا وي چې دوی عمله نه ویني چې دا رنګ څنګه جوړېږي، ټولو د حیران وي چې دا رنګ خو موږ خپله هم تر څو نه دی لیدلی چې ته کې به ترکیب کې به کوم مواد وي، عملا به ووینو. د دې برخې یو استاد سره به خبرې وکړو، اجازه ده؟ اجازه ده، مهرباني زموږ استاد سلیمان ستړی
تاسو سره به هم تشویش شي چې دغه رنګ چې موږ او تاسو د زینت او خپل د ډیسپلین لپاره په کورونو یا په دفترونو کې کاروو دا څنګه جوړیږي. نو د دې یو ماهر استاد را سره ولاړ له واړو له ده سره په دې اړه خبرې وکړو. استاده ستړی مه شئ، جوړې صحت دې ښه ده؟ نوم مبارک چی ده؟ نوم یې محمد سلیمان علمي. محمد سلیمان علمي. استاده څومره وخت شو چې د رنګ په دغه کاروبار مصروف یې؟ دې کې تقریبا 8 کاله کېږي د کار کوم. 8 کاله؟ او 8 کاله چیرته کار کړی؟ 8 کاله ما هم دلته همدې هغه کې افغانستان کې دا فعالیت کړی. نو اول چیرته زده کړی؟ اول یو پنجابي استاد و، د هغه نه موږ دلته هم راوسته. هغه موږ ته قیمت د کارخانو والا ته قیمت هم تمامېده او هغه پاکستان نه راوسته. هغې نه موږ دا فعالیت کوو، موږ اوس خپل په خپل وطن کې خپله کوو. نه هغه درته وښوده که تا چل وکړه پټ پټ زیات کړه؟ هغې خو نه ښوده موږ ته، هغې خو نه ښوده. هغه موږ خپله تېره طریقه هغه چې څه رقم جوړول او هغه ته هم کتلې، په هغه باندې موږ یاد کړو. خیر دا خو دې غټ کمال کړی ده، خو دا خو بلا خلک دي چاته چل نه ښیي. نه هغې خو نه ښوده، هغې خو چېرته ښوده موږ ته. په دې خاطر موږ نو هغه څومره معاش اخیسته دلته؟ هغه تقریبا دلته 2 لکه کلدارې معاش 2 لکه 2 لکه کلدارې معاش اخیسته. نو دا بیا تا ترې نه یاد کړه؟ او هغه ترې موږ بیا ته یاد کړو. نو اوس دا زمونږ لیدونکي ټول به په داسې تلوسه کې وي چې دغه رنګ څنګه جوړیږي. نو دا ته ورته تشریح کړه چې دا رنګ دا خو د تاج فیلینګ په نامه باندې یادېږي چې د افغانستان کې ډېر کم جوړیږي. درې اول خو به چا سره یم نه کویم، نو 2 کارخانو کې به چې موږ د خپله تولیدوو، د خپله تولیدوم او یو بل شرکت ده چې هغه یې تولیدوي. دا په دغه ماشین نوم څه ده؟ د ماشین دی خو دا همدغه د رنګ د تولید ماشین ده. او دغه اوس چې موږ پکې چې جوړو دا تاج فیلینګ په نامه باندې چې مواد چې پکې او دې کې چې هغه اچول کېږي، رسول اچول کېږي او نور وغیره مواد دي لکه مرګال شو، داسې شیان نور دي. هغه بیا خپل فورمول لري، یو شی ځان ته خپل د رنګ بیل فورمول له د دې چې دا د تاج فیلینګ ویل کېږي، دا بیل فورمول لري. هر یو رنګ خپل ځان ته فورمول لري او دا چې دا بیا فیلینګ نومېږي تاج فیلینګ. دا بیا د اعلی کوالټي فیلینګ ده، دا بیا هغه جوړوو. دا چې یو دم ته ډکې که نه دنه څو قوطي رنګ جوړېږي؟ دې نه اوس 10 دانې موږ جوړوو، 10 سطله جوړېږي. 100 کیلو 10 کیلویي او 10 کیلویي 10 دانې ته جوړېږي. یو فورمول لري موږ. دا څنګه تفکیک کوي چې مواد څنګه 10 کیلو ته څونه مواد واچوي، 10 ته څومره؟ دا خو موږ د یو سطل په اندازه باندې جوړولی شو. خو هر یو فورمول چې هغه کوو بیرته بیا په سطلو باندې تقسیموو چې شی موږ ور واچوو چې څونه هغه جوړ کړو. مثال د خبرې 10 سطله غواړو 10 سطله جوړوی شو، 20 سطله غواړو 20 سطله جوړوی شو، 10 سطله غواړو. یعنې د ریاضي معادلونه کار اخلي. نو که چېرته 20 کیلو ته دومره جوړېږي، 100 کیلو ته به څومره جوړ شي؟ هغه کېږي جمع کېږي. ولا عملا ما د ریاضي استعمال ملته ولیده. دا ټول دا کیمیاوي مواد دي دغه چې جوړېږي دا رنګ ته نه. دې کې استاده موږ وینو رنګونه، خو رنګونه دي، نو رنګ خو همدا ده، کله به سوري کله به شیني. دا کمال بیا څه کمال پې کوي؟ دی خو دا چې هغه کوو اول ټول سپین جوړېږي. سپین نه بیا کریمي ته او اف وایټ ته او لکه بلیک شو، څه رنګونه چې دي هغه ټول بیا خپل کتلاک کې موږ سره دي، هغه کتلاک ته اړوو هغه رنګونه. اول عملا چې دا ټول سپین جوړېږي. دا بیا څومره وخت طی کوي چې دنه یو استعمال وړ رنګ جوړ شي؟ دا خو هر یو خپل وخت لري. لکه رنګ چې دا هغه 15 دقیقو کې جوړېږي، دا شی چې اوس دا تاج فیلینګ په نامه باندې ده، دکې یو ساعت دا ماشین ګرځي چې تر څو پورې هغه د هر مواد ټول مکس کړي او هغه خپل چې موږ په باندې مطمئن شو چې دا اوس جوړ شو، بیا بندوو ماشین. بیا د رنګ امیزي برخه جلا ده؟ او د هغې برخه بیا جلا ده. نو اوس تاسو کړي نور ملګري دي روزلي که نه؟ نه ولا موږ سره خو اوس داسې کس تر اوسه پورې داسې نه ده پاتې شوی چې هغه جوړ کړي رنګ. یعنې هغې خپله هغې کې دا استعداد نشته چې وګورو تا دا کمال کړی ده؟ دا ماشین هم له کوم ځای راوړی ده؟ دا خو د لاهور نه راوړی دا ماشین. نو دا اکثره د رنګ فابریکو کې هم دا ماشینونه دي؟ او اکثره دا ماشین. اوس خو دا ماشین چې ده دا پورته ترین ماشین ده. دا اوس تقریبا د 15 لکه کلدارو پورې کېږي او نور شته دي هغه ارزانه دي، د دې نه قیمتونه ارزانه دي چې هغه دا شی نه لري. دا خپله دا غاړو نه دا مواد راخلي او هلته یې ښه مکس کوي، لکه رنګ کې غوټه ووټه نه پرېږدي.
نور اوبه وڅښي خو پکې نه ولېږي. اوبه خو دا شیان خو پکې ولېږي په دې هغه کې رنګ کې، دا خو ټول آبي رنګونه دي. افغانستان کې چې دا ټول آبي رنګونه دي، هغه روغني رنګونه چې دي هغه بیا ټول روغني مواد ته چې جوړېږي هغه بیا روغني تاسو ته تولیدوي تر اوسه پورې نه وي هغه شوي چې د افغانستان کې هغه شی تر اوسه ډېر کم هغه ده چې جوړېږي. نه د هغې ماشینو کې به فرق وي که هغې ماشینو کې هغې ماشینو نه ماشین هم همدا شی خو هغه کم فرمول چې ده هغه شی بیا هغه په بل ماشین کې جوړېږي چې هغه وړوکي ماشینونه دي هغو کې جوړېږي بیا دوکې اچول کېږي. مننه استاد ژوندی اوسئ. عملا به ووینو چې یو رنګ څنګه د موادو نه ترکیبېږي او تر دې مرحلې رسېږي. نو مننه کور دې ودان. تاسو نه هم مننه چې تاسو راغلئ موږ دلته تکلیف وکړو بس ژوندی اوسئ. میډیا خوږو لیدونکو، زموږ نننۍ خپرونه د کابل ولایت بګرامۍ ولسوالۍ کې د یو رنګ له فابریکې څخه همدومره وه. تر هغې چې بیا له یوې نوې خپرونې سره تاسو ته حاضرېږم، تر هغې مو په لوی رب سپارم. هر ځای کې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ.